زمون د عمل کو زمون قوم دا هغه سټیج ته په بدبختۍ کې رسیدلې ده چې وخت راشي چې څه زړه غواړي هغه کوي. هغه دې ته نه ګوري چې دا مولا مسله کړې و او دا خبرې نه منع کړې و او دا ګناه ده یا ثواب ده یا دا ده، نه دې ته نه ګوري، خو چې څه زړه غواړي هغه کوي. بلکې دا لا څه کې چې عام خلک خو پرې ده، خاص خلق مزگزار دیندار مبارکی گیره بے پری کی آبم پہ یو خاص وقت کی چه اگوره بالکل با آؤٹ وی او آؤٹ مانا پنالپ دی دسی خبری بکی چې تب حیران شي چې دا خو بالکل د سړی زوی نه دی. نو دی وجنه اسه ځان ستړی کول نور څه فائدہ په نه مرتب. او چونکی ملاتوب دی او مجبوری ده خامخا وینا کول غواړي، مخکې نتیجه چې دا هغه خدای ته سپارل غواړي چې هغه ته منظور یې. عزیزانو ابلش پتا سو وکړه چې زمونږ د ملک چرته د کرکټ میچ ګټل کومه ډزې چې تاسو کړې دي یا موریدلې 22 کسان پکې لګې دي پاوی ډزو باندې. بیا د الله په دس عظیم قهر دا قوم اخته ده. کم سړی چې ډزو کی او پولیسی ونیسی او بویزی د کلی او د کندی او د علاقې او د محله معززین ورپسې لاړ شي شپارسیو کی بیا راغی. خیر دی جی الک دی بس وشو مونږ هم بګی راو شو او دویشت په دې اوی دازو کې عزیزانو قران ته ناس ته زنانه لګیدلې دي عمرې. نو د دې وجنه دا سي قوم دي چې د دې اصلاح چې دا هغه د عقل نه بار د دې اسلام کې تما ته وای چې کرکټ میچ ګټل کم دنیا ورانه شو او ملک په تندرو لګې دو سوش او د سټمارې زامن او د سټمارې زامن تماچ کوړای دی راواغسته ټک 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 د مور یاره خفلې د مې وسوزي جمعه دا منبر دی نو هغه ناپریتی می خلی لرالی چې توبه می دی خدای دې معافي راکړي. و د سړی زامن چا سره کلاشن کوپی دی بر سچلو شو پاکستان میچ الا ټول ملک ته فرشو میچ یو دغه د کچنه زامن سباله چې ګوري جاړي څه ظلم دی یا باټینګن 14 روپۍ کیلو داسې وایي کنه. نو دا بیګاری مور چاته واده شوی و چې ډزې دی کولې، چاته د مور واده و چې بیګاری خوشحالي کوله، اوس جاړي چې باټینګن 14 روپۍ کیلو. دا قوم دی او دا ملک دی د جامونه بالکل په وخت کې بارش په دې ودونو کې تاسو نه ګورئ. دا پښتانه خدای دې د پښتون نو غيو پښتانه چې چا دا پښتون نوم ژوندې ساتلې هغه هم ګوره لګیای هغه ته وګوره ایو پکې لوی پښتون دی خدای په 600 روپے سر جوړای په صدر کې عام وي زما پښتون ورونو واسکټ وکیږي پښتنو ورونو کینه پارام کې پښتنو ورونو
راشه کنه چې پښتنې درته وخم اوس بل د پښتنو دم توپ جوړ شو شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ شو الترازی پښتنې وګورئ واسه ما وختي سوچ کولو روزه د سیمبل د منځ گزار ډیر شوی دي جمعتونو کې ځایږي او چې د اختر منځو کې که خیری سپاره وټا پکې مونږ سره بجلیګر کې او بابو هغه به یو جمعه بل جمعه مونږ کولو ما چار کړه نور ولې نه کې ویل به 8 کی اور کھاٹ کی ایک جمعہ دوسرا جمعہ ہفتے کی نمازیں سب جو ہیں وہ اس میں گسیڑ دیتا پکې راګیر به یو جمعه بل جمعه تا یو اختر بل اختر مونږ یو کوي د ټول کال مونږونه چوټي شي نو مال مونږ گزار ډیر شوی دی خدای دې پرده کوي چې نور څه چالو نشي زما عزیزانو عرض میں داو چې قوم هغه قوم خوشحالی کوي چې کم قوم او کم ملک خود کفیل وي کم ملک په خپل خپل ولاړی کم ملک بل ملک ته محتاج نه هغه ملک خوشاله کوي او هغه ملک دځي کوي ته په ایمان وایا چې یو سړی خیر غواړي په دې بازار کې دکان په دکان ګرځي او هغه خیر غوښتون کې په غړې دوشي نو دا وجلو دی کنه ها وای ټول تاسو خیر غوښتون کې پیسہ او ټکا غواړي او په بازار کې په غړې دوشي خلق به مرګ لایوال پکار دي چې کور دی وران شه غواړي خیر او غړېږي نو مونږ د وجلو مونږ خیرمار یو د امریکای او د پیرنګیانو نه خیرونه غواړو او غړېږو نو یې خیرګر او غړېږي چې ما تور وکړه تاسو د خپل گریوان کې لک سوچ وکړئ ګټ خو دې هغه ملک شي چې کوم ملک د میخ نه والا تر جازه پورې د بل ملک شي نشتا هر شی په خپل جوړ استعمال کیسه تا تر اوسه څوکړه په کلاو غوونه واوره ستا د ملک حکومت لګیا دی ګورا د نور ملک اسمبلی په ملک د ملک تقدیر جوړی ستا د ملک اسمبلی په یو بل غل تتی په یو بل چکر تتی په یو بل متیاز شیندي دا ستا د ملک اسمبلی ستا په دې صوبه سرحد کې وګورا ستا د صوبې وزیران په یو بل متیاز شیندي لګیا دي کنه دي په خاور ورو چرته په اخبار پويږي یا ګوري هر ورځ خپلو کې مرګریم دی او په یو بل متیاز کوي دا خلق به د قوم او د ملک خدمت کوي دا به قوم او ملک خود کفیل ګرځي دا حکومت چې ده دا به ملک له جهاز جوړي ټینک به جوړي بم به جوړي نه دا خلق په الیکشن کې چې خپل کروڑونه روپۍ لګولې دي هغه را سر کوي به نور نور سره د قوم غمشته او نور سره د ملک غمشته دا ستاسو ملک دا ستاسو ملک څه کوي ځکه وایم چې زبده ملک تخپل ملک علاوه وایم چې په کوم ورځ د دې ملک قانون قران شي بیا به دا زمون
اوس خدا ملک د امریکای دی په خوا د پیرنګیانو اوس د امریکای دی زمونږ هونه دی په دې ملک هغه څه کیږي چې صدر بوش په مزاج ګرامی کې راځي څه اشارات داغي په هغه اشارات باندې د عمل چلی د ملک زمونږ هونه تاسو ډزې کولې زمونږ پاکستان کې کټو تاسو پاکستان کې کټو غول چاکړي دي سټ او تیزونه پیسو کاږي دیو جنس تاسو ملک نه تاسو غلام قوم یې 200 کاله د پیرنګي غلام وي 43 کالو شو چې د امریکای غلامان دي تاسو آزاد قوم نه آزاد قومونه وګورئ ورشه چین آزاد قوم ہندوستان آزاد قوم ورشه تماشې پکې وکړي تا آزاد قوم تعالی شرم نه درځي چې یو کراچۍ پورې سړک جوړه تا په درې سلويخ کال کې سړک جوړول زده نکړه ناغې لازم د جاپان او د چین انجینران راوستي دي د انجینرانو له سړک جوړول هم نه ول تا سره یو ماشینری نشتا یو بلډوزر در سره نشتا هغه بلډوز او ماشینریم د چین راغلی دا ستا ملک سړی نشته کالجونه دی وګوره انجینیرینګ کالج شته پکې انجینیرینګ دا د انجینیرینګ کالج سټوډنټ ا د انجینیرینګ کالج سټوډنټانو انجینیران څه شو چې موږ له سړک جاپان او موږ له سړک چین جوړای انجینیران څه شو دا د میډیکل کالج سټوډنټ میډیکل کالج ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې په لندن کې سجده نه لګولې پیرنګی تا دلته اپریشن کولې شي ها ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې سجده په امریکا کې امریکای ته نه لګولې دلته اپریشن کولې شي تا په ملک کې سجده کړ تا میډیکل سزدا کړو تا انجینیری سزدا کړو تا ټیکنالوژي سزدا کړه تا سزدا ټیکنالوژي ستاده دا چې ټول اورا سره کو تراوتی جلسې دی جلوسونه دی سیاسي جنډې دی او په کالجونو بینر دی یو هر هور پولیس په یو منډه وای لکان په بل منډه یو غوامت نازیزانو ته غلام ملک تا آزاد ملک نہیں 10,000 میله ہندوستان کې زو ګرځیدم 10,000 میله په 10,000 میله کې ما دوه کسب په سره په خبرو نه دي اور سړی سر ټیټ کړي دی او مزدوري کوي او روټای ګټ د شپې ورته کوټه ملاو نشي سړک فوټپات باندې سم شپه تیر سار لبیا مزدوري پښه جنگ میں ونه لید دلته هو چې سړک ته وځي دا د چرګي بچی تاسو لیدلی دي د چرګ دي داسې په ډیران داسې لګي نه سره داسې نور څه هم نه دي لیدلی کنه خزو خو بم چرګي مرګي کینونی په دې خو پويږي نه کنه اوس پوي بنې چې 400 شو چې دا د چرګي بچی سره نیخ نو دوی په پته نه لګي په سړک بس بلاګنه ټاک ټوک ولې راولا ولې بد الکه څه چالو شو پوهیږي بنه خو دوه په جنگ داغه د چرګي اولاد ما جګړه ونه دي په بار ملکونو دلته مازیګر تیم کې پار سړی روزه خطي 50 نسوار خطي دي 50 سیګریټ خطلې 50 چرس خطي دي خزو لکه ورشي صاحب خزا ماشومان په کوټو کې گیر کی چاله پلار دی ګوره
نسوار په خاطري هند پلار سر تکې نه خدای دې بیخ بنیاد کافر بچي دا چې دا ټیم کې دا سلخت دی غوګونه ته ورته ونی تارو جنی په دې وخت کې پیغمبر ویلي دي چې ټول یو ځای کې نه بال بچ ماشومان ځان سره کې نه وا دعا وکړو جماعتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختی معاف زمونږ په کورونو کې دې غور پټ مازیګر کې ور سره څو خبره نشي کوي پښتانه په غوسه دي دا سړی ته دا دغله بچي بیګامون په تراو ولاړو ماخه زما جمعات کې او صاحب دا اوبو ماشين نه دا چاپټ یعنی خدای برنه وته تراو پنیت کنه او دار یانم چې د کافر بچي هغه فرانیست څنګه په پونو کنیکشن منټونو کې به لړا کړی خطراو کې بخسړې اریان دریان ګرځي لکه څه چلے چپلې رانه چاپټي دا زمون قوم دی او دا زمون ملک نو دی وجنا عزیزانو سوچ وکړئ مونږ یو غرق او تباہ قوم مونږ لا بچره خدای د خیر ورځې مخ نه چر ترسو پور چې مونږ هغه قانون ته سر بس سجود شوی نه چې کوم قانون په درويشت کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړی او هغه قانون بیا هغه پزان او بیا داغه مرګرو صحابه او پزان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه چولی هغه کپړو ته پیوندونه صحابه و چولی بیا د وفات نه رستو حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفر اوړه غوړی چې غوړی راوړنو صاحب دا زما د ګډو او د چيلو سوچا غوړی دي تا ته مې راوړی دي چې لغوندې حضرت عمر دا څه غوړو تا کته اسویم چې د ماخامي ټیم کې خطه لیدلې پنیر درته چا راوړي پنیر پیژنې ها پیژنې وړلې دې کنه